السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زم سلمان خان او دا وګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. دوستانو بس سکرین چې کوم تصویرونه تاسو ښکاري که تاسو په لایټ موشن کې د لیریکس ویډیو ته پرداس تصویرونه جوړول غواړئ دوستان دا ویډیو سره پوره وګورئ سټپ بای سټپ طریقې ته هم چې تاسو تصویرونه تاسو څنګه جوړوي. خاطر تاسو به کار وکړئ چې خپل موبایل کې په لایټ موشن باندې کلیک وکړئ تاسو سره بدارنګ انټرفیس راوړي بیا لاندې کې پلس اپشن دی ودین باندې کلیک وکړئ. د دې ځګنه تاسو ریشو سلیکټ کړئ په کوم ریشو کې تاسو خپل تصویر ایډیټ کوئ. مو ته 1.1 سلیکټ کړئ دی ریزولوشن به 720 کړئ فریم ریټ به 18 کړئ بیک ګراوند به بلیک کړئ او لاندې ته کریټ پروجیکټ اپشن دی بیا کلیک وکړئ. خاطر صرف تاسو لایټ موشن اوپن شي بیا لاندې ته پلس اپشن دی ودین باندې کلیک وکړئ. تاسو سره دارنګ انټرفیس راوړئ بیا دغه دا یو اپشن دی ایمیج اینڈ ویډیو په دې باندې کلیک وکړئ. او دې ځګنه تاسو خپل ایمیج راوړئ کوم یو ایمیج چې تاسو ایډیټ کول غواړئ. خاطر دغه دا یو ایمیج رالم په دې باندې کلیک واغستو دا موږ سره ټایم لاین ته رالو ټیک شو. خو بیا دلته دا یو اپشن دی افیکټ په دې باندې کلیک وکړئ. دلته په دې اډ افیکټ باندې کلیک وکړئ. تاسو سره داسې افیکټ راوړئ. دلته بره به سر باندې سرچ اپشن دی په دې باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو به سرچ کې ولیکئ چینل ریمیپ. تاسو چینل ولیکئ سی ایچ ای تاسو کله ولیکئ تاسو ټول په اول باندې افیکټ راوړئ چینل ریمیپ ار جی بی دا افیکټ ټول په اول نمبر باندې تاسو سره راوړئ تاسو په کلیک وکړئ. دلته کې ولاندې به سټینډرډ سیټینګ باندې کلیک وکړئ. تاسو سره داسې اپشن ناوړ داسې وایي کار کوي دریم نمبر لاین ته تاسو راشئ او دلته د جی تاسو ښکاري به دې باندې کلیک وکړئ. ټیک شو چې کلیک هم پې واغوستو هغې نه بس بیا بیک راشئ. ښه چې بیک راغلی بیا به کار کوي دلته به پلس اپشن باندې به کلیک وکړئ. د دې ځګنه تاسو یو شیپ راوالئ. تاسو سره داسې شیپ راوړئ تاسو دا یو شیپ راوالئ په دې باندې کلیک وکړئ. دا به تاسو سره دلته په سکرین کې ایډ شي. بیا چې تاسو تصویر کې څونه بلر راویسته غواړئ د هغې مطابق تاسو دا شیپ داسې غټ کړئ. داسې تاسو خپل حساب سره برابر کړئ. مونږ سره دونه برابر دی ټیک شو. بیا چې په کوم ځای کې تاسو لګول غواړئ په هغه ځای کې تاسو داسې ولګوئ. ښه مونږ سره دلته کې ټیک راځي دې ځای پورې صحیح شو. هغې نه پس به کار وکړئ لاندې دلته کوم شیپ چې تاسو راغستی دې باندې کلیک وکړئ. بیا به لاندې په افیکټ باندې کلیک وکړئ. دلته په ایډ افیکټ باندې کلیک وکړئ. تاسو سره داسې افیکټ راوړئ تاسو به دلته سرچ باندې کلیک وکړئ او دلته په سرچ کې به تاسو ولیکئ باکس بلر BOX BLUR بلر باکس بلر به تاسو ولیکئ. تاسو سره به د افیکټ ټول په اول نمبر باندې راوړي کلیک پکې وکړئ. لاندې به دلته سټینډرډ سیټینګ باندې کلیک وکړئ. ښه بیا به داسې کار وکړئ دا یو اپشن تاسو ته ښکاري سټرینګ د دې سټرینګ چې کوم دی دا تاسو تقریبا دې ځګنه ورسوئ. دا تاسو داسې سیوا کړئ. داسې به سیوا کړئ څونه به تاسو بلر راویسته غواړئ هغونه به تاسو سیوا کړئ. تاسو وګورئ دونه تقریبا دونه راځي تقریبا ما 782 ته ورسو ټیک شو داسې موږ سره برابر دی. ښه هغې نه پس به بیک راشئ. چې بیک کله بیا راغلی بیا دلته دا یو اپشن دی کلر اینډ فیل په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو سره داسې کلر راوړئ. دا کوم بلر چې تاسو راغستی دی که دې کلر تاسو چینج کوئ دې تاسو دا چینج کولی شئ. دا کلرونه دي ټیک شو. چې کوم یو کلر تاسو ورکوئ تاسو دې ځګنه ورکولی شئ. ښه ما ورته وایټ کلر ورکړو صحیح شو. هغې نه پس بیا دلته کې دا یو اپشن تاسو ته ښکاري دا یو اپشن دی دې باندې کلیک وکړئ. تاسو سره به داسې ګراف راوړئ. تاسو د ګراف ته یو سر ته وګورئ چې کوم دی بلیک کلر دی او دا بل سر چې کوم دی وایټ کلر دی. دا وایټ کلر چې تاسو کله لاندې راوړئ نو ستاسو دا بلر چې کوم دی دا به وایټ کېږي. داسې وګورئ دا بلیک چې کوم دی ما بره ویوړو دا زموږ سره وایټ شو. دغه اوس دا بلیک زه لاندې راوړم زموږ سره به دا بلیک شي دا بلر ګورئ ورته. تاسو یې څونه بلیک کوئ څونه وایټ کوئ تاسو داسې کولی شئ. دا تاسو وګورئ اوس موږ سره بلیک شو. ښه نه دې ګراف زموږ سره دا کار دی ټیک شو. په دې طریقه باندې چې کوم تاسو خپل تصویر جوړولی شئ. تاسو وګورئ زموږ تصویر داسې تقریبا رالو. که بیا ولم تاسو دا کلر چینج کوئ نو دا یو اپشن دی دې به کلیک وکړئ. تاسو سره به کلر راوړئ دې ځګنه بیا تاسو کلر چینج کولی شئ. تاسو ټیک شو. په دې طریقه تاسو خپل تصویر جوړولی شئ. ښه یوه طریقه چې کوم دی نو دا وه. اوس ته مخکې بله طریقه ښیم چې دوه تصویرونه تاسو څنګه یو ځای کوئ. ښه نو زه به بیک راشم. ښه زه بیک رالم. بیا دلته کې لاندې دا پلس اپشن دی په دې به کلیک وکړئ. دې ځګنه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ په کوم ریشو کې تاسو تصویر جوړوئ. اولنی تصویر چې موږ جوړ کړو په 1.1 کې اوس موږ ټیک ټاک لپاره جوړولو 9.16 په سلیکټ کړو دا اپشن ټیک شو. لاندې دلته کریټ پروجیکټ اپشن دی په دې به کلیک وکړئ. لاندې ته پلس اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته ایمیج اینډ ویډیو باندې کلیک وکړئ. دې ځګنه تاسو خپل ایمیج راوالئ. ښه دلته کې ما یو ایمیج دا یو راواغستو ټیک شو. په دې ما کلیک واغستو. بیا به داسې کار وکړئ لاندې دلته تاسو دا یو اپشن ښکاري مو اینډ ټرانسفرم په دې به کلیک وکړئ او په دې ځګنه به تاسو دا ګوته لاندې راکاږئ. د کوم ځای کې تاسو د خپل تصویر برابروئ هغسې به تاسو برابر کړئ. دا به موږ بره ویسو ټیک شو.
تاسو ته کې سور لاین ښکاري. د سور لاین چې کوم په منځ کې دی که دا سور لاین پکې وي تاسو تصویر بالکل په سنټر کې وي او که داسې سور لاین ته ورک شو تاسو تصویر په سنټر کې نه وي. زموږ د تصویر چې کوم دی بالکل په سنټر کې دی د موږ پرېښودو. ټیک شو. هغې نه بس بیا بیک راشئ. بیا به دلته پلس اپشن باندې کلیک والی، ایمیج اینډ ویډیو باندې به کلیک والی. د دې ځای نه تاسو خپل تصویر راوالئ، کوم تصویر چې تاسو دې سره یوځای کول غواړئ. دلته کې زه دا یو تصویر رالم، په دې ما کلیک واغستو، دا موږ سره ټایم لاین ته راغلو. بیا به لاندې دلته کې مو اینډ ټرانسفر باندې کلیک والی او د دې ځای نه تاسو خپل تصویر داسې لاندې راوړئ. ټیک شو. داسې به خپل حساب سره داسې برابر کړئ او بیا یې پرېږدئ. بیا به یې کار وکړئ چې بیک په راشئ، په دې اولني تصویر باندې بیا کلیک والی، دلته په افیکټ باندې کلیک والی، دلته په ایډ افیکټ باندې کلیک والی. تاسو سره به داسې افیکټ راوړئ. بیا دلته به یې سرچ کې تاسو ولیکئ چینل ریمیپ CH چې تاسو کله ولیکو تاسو سره ټولو په اول باندې افیکټ راوړئ، تاسو به کلیک والی. دلته به سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. تاسو سره داسې اپشن راوړي. تاسو به یې کار وکړئ. دریم نمبر لاین چې کوم دی په دې کې تاسو په جی باندې کلیک والی، دا جی تاسو ته ښکاري، دې به کلیک والی. تاسو دا ایمیج به دا رنګې راشي. ټیک شو. هغې نه پس لاندې لږ بیا 3 ډاټ دی، دې به کلیک والی. دلته کې به کاپي افیکټ باندې کلیک والی. ټیک شو. بیا بیک راشئ. بیا دا بل ایمیج چې تاسو کوم راغستی و دې به کلیک والی. دلته کې پر افیکټ باندې کلیک والی. دلته کې به 3 ډاټ کلیک کړئ. دلته کې پیسټ افیکټ ووایي، هغه افیکټ په تاسو سره دې ایمیج ته هم ورکړی شي. ټیک شو. پیسټ افیکټ موږ ووالو، هغه د بل ایمیج ته هم چې کوم دی ورکړی شو. ښه. هغې نه پس بیا یې کار وکړئ چې بیک په راشئ. دلته کې دا پلس اپشن دی، په دې به کلیک والی. تاسو سره به داسې شیپ راواوړي. تاسو به دې ځای دا یو شیپ راوالئ، کلیک به پې والی. په دې تاسو سره دلته به سکرین کې ایډ شي. د دې ځای تاسو بیا دې د سایز داسې غټ کړئ. داسې ټیک شو. داسې چې څنګه غټوم هغسې به تاسو هم غټ کړئ. خپل تصویر مطابق تاسو برابر کړئ. داسې ټیک شو. هغې نه بس بیا لاندې لږ دا یو اپشن دی کلر اینډ فیل، په دې به کلیک والی. د دې ځای نه به تاسو کلر ورکړئ. تاسو چې هر یو کلر ورکوئ تاسو ورکړئ. ټیک شو. دې ځای تاسو کلر ورکولی شئ. فرض که مو ته ریډ کلر ورکړو، صحیح ده. هغې نه پس به یې کار وکړئ چې بیک په راشئ. دلته کې به د افیکټ باندې کلیک والی، ایډ افیکټ باندې به کلیک والی. دلته به یې سرچ کوئ، بیا تاسو ولیکئ باکس بلر BOX. تاسو چې کله باکس ولیکو تاسو سره په دویم نمبر باندې افیکټ راواوړي، باکس بلر کلیک پکې والی. لاندې دلته به سټینډرډ سیټینګ باندې کلیک والی. دې سټرینګ به تاسو داسې سیوا کوئ. تاسو چې څونه بلر غواړئ هغې مطابق به تاسو سیوا کوئ. زه سیوا کوم پلس ته وړم، ګورئ لږ سره بلر راځي. هغه تصویر تاسو وګورئ زه سره بلر کېږي. ښه. موږ سره تقریبا دونه برابر دی. ټیک شو. هغې نه پس بیا بیک راشئ. ښه. چې بیک کلر راغلی، بیا دلته کې د کلر اینډ فیل اپشن دی، دې به کلیک والی. په دې ځای بیا تاسو دا کلر تاسو که چینج کوئ چینج کولی شئ، چې کوم کلر تاسو غواړئ تاسو ورکولی شئ. ټیک شو. دې ځای موږ دې ځای تاسو هغه ورکولی شئ. ټیک شو. موږ د بلو کلر ورکړو. هغې نه پس به یې کار وکړئ. دلته کې دا یو اپشن دی، کلیک پکې والی. تاسو سره به یو داسې ګراف راواوړي. ټیک شو. دې ګراف ته یو سر چې کوم تاسو ګورئ بلیک دی او دا بل چې کوم دی نو وایټ دی. دا وایټ سر چې کله تاسو لاندې راوړئ نو ستاسو دا بلر چې کوم دی دا به وایټ کېږي، او کله چې دا بلیک لاندې راوړئ او دا وایټ بره ویسئ نو ستاسو دا بلر چې کوم دی دا بلیک کېږي. تاسو ورته ګورئ زه څنګه کوم تاسو ورته ګورئ. ښه. سپین کلر زه بره وړم او دا تور مې لاندې راوړو. وګوره بلر چې موږ سره کم و هغه موږ سره بلیک شو. تاسو وګورئ. ټیک شو. داسې به تاسو سیوا کولی کمولی شئ. ټیک شو. هغې نه پس که تاسو وایئ چې موږ دا کلر چینج کوو، دا کلر ټیک نه دی، نو دا یو اپشن تاسو ته ښکاري، به دې به کلیک والی. ورته ځای تاسو بیا دا کلر چینج کولی شئ. داسې ټیک شو. داسې تاسو د خپل تصویر جوړولی شئ. که بیا تاسو سیو کوئ لپاره دلته به سره تاسو ته تیر نشان ښکاري، به دې به کلیک والی. دلته کې دا یو اپشن دی کرنټ فریم اس PNG، به دې به کلیک والی. به ټیک نشان وکړئ دې ته او دلته کې ایکسپورټ دی کوئ، دې به کلیک والی. دا تاسو سره سیو شي. دلته کې به سیو باندې کلیک والی. ستاسو دا پکچر چې کوم دی تاسو سره په ګیلري کې سیو شي. نو دوستانو دا ویډیو ستاسو خوښ شوي، دا ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل آیکن ووهئ چې زموږ را روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته در ورسېږي.